بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د قیامت په ورځ باندې به زموږ د سید الرسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات څنګه او پر کوم ځای باندې کیږي؟ موږ خو په دنیا کې نه دی لیدلی، الله دې دیدن را نصیب کړي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خبره رښتیا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان بیخي ډېر دي، په میلیونونو میلیاردونو د هر مسلمان سره دا فکر پیدا کیږي چې په دې دومره انسانانو او په دې دومره قومونو، دې دومره انبیاو، دې دومره امتونو کې به زما د خپل خوږ او سپېڅلي پیغمبر سره ملاقات څنګه وي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې محترمه متدینه او مسلمانه وروره، الله عز وجل دې د سید رسول صلی الله علیه وسلم محبت نور هم ستا په زړه کې زیات کړي، او الله عز وجل دې زموږ او ستاسو په ګډه د پیغمبر علیه السلام ملاقات او دیدار نصیب کړي. ګرانه وروره، د قیامت په ورځ باندې چې کم کسان د پیغمبر علیه السلام محبین دي، هغه د آخرت حساب، د آخرت ژوند دا داسې اسباب نه دي لکه د دنیا ده چې د دنیا په ډول ته فکر کوي چې یو سړي ته 100,000 مراجعین ورځي نو ملاقات ورته ګران سي، بلکې هلته تر عقل لوړې خبرې دي، هلته تر فکر لوړې خبرې دي، هلته د لوی رب قدرتونه دي، هلته د لوی رب عز وجل د لوري څخه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات او دیدن داسې سي لکه لمر چې سړی ویني. نو که په دنیا کې څوک چاته ووایي چې لمر چیرې او څنګه ویني، هغه وایي چې هسې اسمان ته وګورم، هسې تر خونې راووځم، هرې خواته چې قدم کښېږدم لمر به وینم، ځای به رامعلومېږي. هلته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات و پاک مومن ته داسې هوساوي د حشر په میدان کې هم او په جنت کې هم. رب عز وجل دې محبت نور را هم زیات کی او رب عز وجل دې مو د په مخلصینو امتیانو کې شامل کی، رب عز وجل دې د شفاعت را نصیب کی، او رب عز وجل دې مو د صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کې ټول مسلمانان. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.